अस्सलाम वालेकुम जी। तاسو به یو خپل لو کوالټي پکچر هاي کوالټي پکچر ته څنګه کنورټ کوئ؟ تاسو سره یو بلر پکچر وي، خراب پکچر وي، هغه به تاسو صفا کوئ څنګه؟ هغه به تاسو هاي کوالټي ته څنګه کنورټ کوئ؟ نو بالکل په اسانه سره تاسو کولی شئ. خو د هغې نه مخکې که زما د اکاونټ هم در سره نه فالو کړ، دا خامخا فالو کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځئ د موبایل سکرین ته ځو چې دغه مکمل طریقه تاسو ته وښایم. ښه نو ملګرو، که تاسو هم خپل لو کوالټي پکچر هاي کوالټي پکچر ته کنورټ کول غواړئ، د هغې لپاره به تاسو د ټول نه اول راشئ چیټ جي پي ټي ته. چیټ جي پي ټي ته چې راغلی، تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ، به تاسو په پکچر باندې کلیک کړئ. پکچر راواخلئ، کوم پکچر چې تاسو هاي کوالټي ته کنورټ کول غواړئ. تاسو سره چې کوم لو کوالټي پکچر وي، هغه تاسو هاي کوالټي پکچر ته کنورټ کول غواړئ. زه دا یو راخلم او دلته به زه په ایډ باندې کلیک کوم. اوس دلته یو پرومپټ دی، دا پرومپټ به تاسو ته په کمنټ سیکشن کې میلاو شي. ښه نو ملګرو، زه به دلته اوس دا پرومپټ ورکړم. کوم دغه شي دا نشان چې دی په دې باندې به زه کلیک کوم. اوس به دا لږ ټایم واخلي، هغه زما په انټرنیټ باندې ډیپینډ کوي. که زما انټرنیټ فاسټ وي دا به زر ماله کریټ کوي، که زما انټرنیټ سلو وي دا به ماله په قلاره بیا کریټ کوي. ښه نو ملګرو، اوس زموږ سره لاندې ایمیج کریټ کېږي. بره تاسو کتی شئ ملګرو، دا زموږ سره یو خړ پکچر دی. موږ د دې ریزلټ ګورو چې دا موږ ته هاي کوالټي پکچر ته کنورټ کوي که نه کنورټ کوي. تاسو راسره وګورئ. دا نو ملګرو زموږ سره پکچر تیار شو. اوس موږ ګورو چې زموږ پکچر یې هاي کوالټي ته کنورټ کو که نه دی. ملګرو ریزلټ چیک کړئ. تاسو کتی شئ ملګرو، بالکل هاي کوالټي ته زموږ پکچر کنورټ شو. موږ چې کوم لو کوالټي والا پکچر و، هغه بالکل هاي کوالټي پکچر ته کنورټ کو جسٹ په 1 منټ کې. خړ پکچر هم دا وګورئ، دا هاي کوالټي پکچر ته کنورټ کو. د دې نه مخکې تاسو دا وګورئ، دلته وګورئ ملګرو څومره خړ دی، څومره لو کوالټي ده. او لاندې چې کوي ملګرو دلته وګورئ، بالکل هاي کوالټي پروفیشنل پکچر یې جوړ کو.